بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول د بیټک ټي وي ډیر زیاته شکریا ادا کوم چې مال مقرره کړه او د بیټک ټي وي په شیشه باندې تاسو سره زه مخاطب یم. زما عبدالسمیع خان نوم دی، د زیدي اوسیدونکی یم. په سوشل میډیا باندې مې خلک په سوشل میډیا باندې او مطلب لوکل حلقو کې ما خلک په سمیع خان باندې پیژني، خو خپل نوم یې پوره چې د عبدالسمیع خان دی. سمیع خان راته خلک وایي چونکې زه یو خدای خدمتګار او کورنۍ سره تعلق لرم، خدای خدمتګار او سیاسي کورنۍ سره تعلق لرم. نو په دغه وجه باندې چې د لکه نو بس لګیا یو په دغه وینه کې په دغه کې په خمبیر کې چې د لکه د خلکو خدمت او دغه چې ده دا هم په هغه غلي شوی ده. نو بس لګیا یو د خلکو خدمت کوو، په مخکې کړی دي او بیا هم کړی دي، او اوس په چې دنو کا د الیکشن کې کامیابی راغله نوم به کوو کنه را نغله نوم به کوو ان شاء الله. دغه نه به موږ رستنیو. دا خو بلدیاتي الیکشن دی او هر یو الیکشن کې د شانتي وی چې لکه خلک هر چاله چې څوک هم چاله تللی دي لکه نو چاله کا بینوا هغه نه دي رخصت کړي، هر چا سره وادي کوي او ما سره هم دغه سی وادي کیږي را سره لکه خامخه خدای چې لکه ماته لغونه کې اطمینان شته ځکه چې تیر مخکې یو ځل الیکشن ما کړو د ټول زیدي یونین کونسل پورا زیدي الیکشن ما کړو. نو څه اندازه راته شته لکه چې څوک مطلب لکه یو بنده چا سره واده وکړي نو 100% هغه کې لکه مطلب هغه د راکول چانس پکې وي، 100 پکې نه وي. خلکو د پاره خو سوچ لکه د هر چا خو سوچ وی کنه دا چې څوک هم ولار دی الیکشن تم دا غي لکه سوچ خو وی کنه. خو لکه زمونږ په دې کلی کې ډیره بد حالي ده. د مخکې مونږ زمونږ یو تنظیم دی ای جی او په نوم باندې هیومن ډیولپمنٹ ارګنایزیشن دا غي سینیئر نائب صدر ما او مونږ لګیا یو د بیجای په حواله باندې مونږ خپل حالي ځلې کړې دي دلته کې کلی کې زمونږ د زیدي او په زیدي आवाज په نوم باندې یو واتس اپ ګروپ ته باغې کې ملګری مونږ سره شته لکه وغي چې دنو د دې گوادي چې لکه همیشه د کر بیجای مسله راغلي دا کتل ته کې د نومان مسله راغلي دا کتل ته کې صفاینو د مسله راغلی ده، کله لارو کوڅو د خرابای مسله راغلی ده. هغه موږ باغې باندې आवाज چت کړی دی، ټي ام او سره ملاقاتونه کړي دي، دلته کې مطلب ډي پی او سره ملاقاتونه کړي دي، انتظامی سره ملاقاتونه کړي دي، خپل حل ځلې مونږ کړي دي لګیاو. او دا څه نه چې لکه کپرس کځي الیکشن کې پاس شم نو زبا حل ځلې کوم خپل سیاسي اکټیویټیز وکوم او خپل د خلکو خدمت وکوم او کنه پاس نشم نه به کوم. همیشه به لکه دلته کې دا میدان باندې بولاړم د خلکو په خدمت کوم. زمونږ د کلی کې لکه ډیر بد حال دی. زمونږ تحصیل صوابای کې چې د لکه نو هغه کې دا دوا داسې مطلب کلی دي چې هغه مونږ هغه ټیکسز ورکړي سلسله لپاره ما आवाज چت کړو یو سره مخ کې او لکه مطلب کال یو نیم کال کې چې لکه موږ باندې لګیا خپل ورک وکاو. اصل کې دلته کې چې موږ کم ټیکسز راغونډيږي په زیاده کې ټول عمر راغونډ شوی دي لکه نو هغه ټیکسز چې دلته لړ شي راغونډ شي او هغه لړ شي صوابایته نو صوابایته به لکه نور کله چې سره تناسب باندې زینو هغه حساب باندې زیاده راځي. نو زما د خپل یو سوچ پر لړ شو ما د غزيدي आवाज کې د ملګرو سره مې دغه کړو په دې ډیو تنظیم کې موږ خپل یو بل سره لکه غږ شریک کړو چې لکه داسې کوچ د تحصیل د زیدي आवाज لپاره سهالي ځلې کو یو خو زمونږ د کلی آبادی لکه ډیره کمه شو کړی شوی ده. په دغه باندې زما یو لکه خیال مې دی سوچ مې چې لکه دا آبادی موږ د لس طریقې کار جوړ کو یا مطلب کوم پاپولیشن ډپارټمنټ دی هغه سره ته خبر وکړو چې دا پاپولیشن زموږ چې کوم زیدي راځي دا موږ ټیک کو ځکه چې لکه فګر چې کوم دي دا ډېر غلط دي کنه ماته چې کوم مطلب ریکارډ باندې موجود دي نو کدا موږ ټیک لای شو نو بیا موږ ته لکه مطلب زیاده موږ دوه تحصیل هم کړی شو او بیا د تحصیل زیدي لپاره موږ یو صاحب جوړ کړی دی چې کوم ټي ام ای دی نو چې ټیکسز موږ د ټي ام ای ورکو نو ولې نه زیاده ولې ټیکس نه غنشي تحصیل نشي کنه نو ول ځکه دا غیر لپاره لګیایو دا زما اهداف دي چې لکه دا زما د ملګرو یا زموږ د تنظیمونو یا زموږ د پارټای د ملګرو دا اهداف چې لکه دا اهداف موږ حاصلو چې دا وکړو تحصیل ان شاء الله زیاده تحصیل کو کنه تحصیل زیاده لپاره موږ خبر کوو ان شاء الله. اکثر اوس یو ملګری سره مطلب لکه مخالف کینډیډیټ ماته مخالف ولاړو نه ټول ته دا بلکې دا پیغام ورکړل چې ډېر په خوشاله باندې ډېر په خوشالۍ باندې دا الیکشن وشي او دغه دواګانې هر وخت کوم چې لکه ګټل بایلات خو دغه د قسمت خبرې به ته وام یا به خپل مهنت خبرې وام چې چا مهنت وکړ هغه دغه وي خدمت وکړ د خلکو چا مهنت وکړ هغه به ان شاء الله ګټي به او د الیکشن په ورځ باندې چې لکه ځم چې ماحول ډېر خوي لکه دا به خوي ک پرس کله مطلب هر چا چې الیکشن وګټ
وګټو نو لکه ماته دا اندازه شته لکه ټول سیاسي ورکران یو او خدمت ته ولاړ یو نو چې لکه دا الیکشن په ښه انداز باندې ښه خوشاله باندې وشي نو دا به ډېره ښه وي بلکې زما خو دا اکثر د خلکو ته ملګرو ته وایم چې لکه ګوره که ما الیکشن وګټو نو تاسو به مبارکي اخلئ او که تاسو الیکشن وګټو مبارکي به زه اخلم نو لکه یو ښه د ورورولۍ ماحول موږ جوړ کړی دی دلته کې ټولو کینډیډیټ سره زه اکثر لکه ناست یم اکثر ما سوتن کې چې یو کینډیډیټ سره لاړ شم ناست یم سره بل سره لاړ شم ناست یم سره ټول زما مطلب ورونه دي که د کلي دي لکه مطلب د خدمت لپاره راغلي زموږ چا سره هېچا سره اختلاف نشته هېچا سره زموږ ذاتیات نشته دې نه مخکې ما یو الیکشن کړی دی د ټول زیده یونین کونسل الیکشن مې کړی دی نو خلک مې په هغې په حواله باندې خلک پیژني د سیاسي وابستګۍ په حوالې سره مې پیژني زما مشران چې کوم دي لکه زما مطلب سیاسي مشران مې چې دي یا که زما د خاندان مشران چې کوم دي لکه یا زما د چمګاوړ مشران چې دي نو هغوی خلک پیژني که نه او خلکو ته پته ده چې لکه مطلب لکه څه جنګ جګړه ما نه ده خوښه کړې یا دغه مې نه ده کړې څه مطلب چا سره مې څه بدمزګي یا څه دغه نه ده بدسلوکي نه ده کړې نو انشاءالله ما خلک پیژني او خلکو ته پته ده چې لکه زه څرنګه سړی یم انشاءالله ما ته پته ده چې خلک به ما له ملګرتیا به راسره کوي او زما باندې به اعتماد کوي را باندې